ورته ویل کیږي. نه په افغانستان کې داسې بچی مور زیږولی دی چې ډیورنډ کرښه امضا کړي. حتی د عبدالرحمن خان په هکله چې ویل کیږي چې دا هغه امضا کړی دی، د هغه حتی نه دی امضا کړی. دا دروغ ده، په د هېڅ سند کې د هغه امضا وجود نه لري او پس له هغې نه په افغانستان کې داسې نظام نه دی راغلی چې دا کرښه، بلکې هر څوک چې راغلی دا رد کړې ده. حتی تاسو دا جریانات اورېدلي دي چې خپله ولی خان د خان عبدالغفار خان زوی هغه وایي چې جنرال بابر ورته دا دغه وکړه چې پاکستانیان ورغلل ملا عمر ته او هغې سره د جنرال بابر یعنی په خپله ورغی ملا عمر ته او هغې ته ویل چې د ډیورنډ کرښې مسله را سره حل کړه. د ډوډۍ د سر نه یې ته ورسېدله کله چې د هغه 14 استشهادیان نه ټول کاملا ټول په شهادت ورسېدل او ډېر ځایونه د پاکستان اردو ته خپله هغه تکیه چې په دغې باندې ده د ترکیې په بندرګاه هغه به کمه شي او ترکیه به. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اورېدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. په خدمت کې حاضر یم. د جهادي خبرونو ترڅنګ د ځینو پوښتنو او د تبصرو سره به نن برنامه په مخ کې ویسو. اوله خبر زمونږ د تیرو ورځې او د وړمې ورځې په اساس د کینټ په واقعي باندې دی چې په بنو کې شوې وه، ځکه چې پرون تر اخري خبرونه چې موږ ته راغلي وو احصایه لا معلومه نه وه، ځکه جګړه پرون په 1:30 بجه د ماسپښین پای ته ورسېدله، کله چې د هغه 14 استشهادیان نه ټول کاملا ټول په شهادت ورسېدل او ډېر ځایونه د پاکستان اردو ته خپله په لاس باندې وران کړل او دوی وشو کولی چې مجاهدینو دغه وکړي، د خاتمه وکړي او بیرته خپل هغه قرارګاه په لاس کې ونیسي. نو دا جګړه پای ته ورسېده. د دې جګړې په پای کې کوم احصایه چې اوس د مجاهدینو ته لاسته راغلې ده هغې وایي چې 18 تنه SSG افسران وژل شوي دي، 12 د ISI افسران د استخباراتو وژل شوي دي، 11 تنه د MI یعنی ملیټري انټلیجنس کسان وژل شوي دي، یو کنټراکټر وژل شوی دی چې د ده نه جوړېږي 48 تنه د دوی مجموعي افسران وژل شوي دي او 38 تنه نور د دوی هغه پوځان پکې وژل شوي چې د دوی سره ټولو نه د جوړېږي په حدود د 80 کسانه د دوی دلته وژل شوي دي. ملکي وګړو ته د پاکستاني فوځونو د ډزونه او د هوایي یرغلونو ضرر رسېدلی دی، ډېر زیات تاوان رسېدلی دی او ډېر کسان وژل شوي دي. د دې په ضمن کې چون دغه دواړه ټریکټران چې مواد انفلاقي په قرار د گفتې د خپل د مجاهدینو چې دغه دا دی چې هر یو کې 3.5 ټنه دغه ځای په ځای شوي وو، نو دا ډیره قوي او عظیمه لړزه او دغه لري او تاسو معلومه ده په ګاونډیو ساحو کې هم د خلکو کورونو ته ضرر رسېدلی، خلک پکې وژل شوي دي او په دې باندې زموږ تاسو د همیشه د برنامې یو لیدونکی او ورور په نامه د AK پشتین دا دغه ماته وړاندیز را لیږلی دی چې که دغه مجاهدینو ته دا وشي چې که دوی دغه حملات په پوځیانو باندې کوي یا په اردو د پاکستان کوي، دوی باید په دا رقم ته دا جوړ کړي چې دې کې ملکي وګړو ته ضرر ونه رسېږي او ملکي خلک پکې ونه وژل شي، ځکه هغه بېګناه خلک دي، هغې په دې کې داخل نشته. د دې ورور خبره بالکل د پیام په توګه ما سره راغلی وه او ما دا پیام دا دی ورسوه، خو دې په ضمن کې د هغې خوا نه کوم وضاحت چې زما تر لاسه دی هغه دا دی چې دوی وخته ته مخکې تر مخکې د دغې مسلې عذر او معذرت خلکو ته وړاندې کړی دی چې چون دوی د عملیات په پوځي کم باندې انجام کړی دی او دا په غټه پیمانه باندې و، د ده اثرات په شاوخوا په کورونو باندې وو، نو د دوی مخنیوی د دوی لپاره ممکنه نه و، د ده بابت نه دوی معذرت غواړي. مګر په عین حال کې د ډېره زیاته مړینه او وژنه چې شوې ده، ماشومان، ښځینه او زاړه او واړه او دغه ژوي پکې وژل شوي دي، هغه د پاکستان د پوځ د هغه ښکته په حساب بېځایه فیرونو نه او د هوایي بریدونو نه دا کار شوی دی او ډېر کسان وژل شوي دي او هغې په قصدا دا کار کوي تر څو د خلک هم د منځه ویسي او په سیمه کې د مجاهدینو په مقابل کې یو عمومي نفرت هم را پیدا کړي. دا و د بلو د کینټ د واقعي مکمل معلومات تاسو سره. راځم د جهادي څپو د معلوماتو په هکله د 5 د مارچ یعنی تیره شپه ولایت کرمې بټي انځر سر
سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوستې باندې د لیزري ټوپک او نارنجکو په ګډون باندې پوځي یرغل وکړ چې د دې په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی دی، یو شمېر نور ټپیان کړلی شوي دي او د پوستې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی او ویجاړه شوې ده. 5 د مارچ تیره ورځ خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا میدان د ورسک ناکې سیمه کې پوځي پوستې باندې د دراسکوف په حملې په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی دی او بیا هم د پس د دغه حملې نه چې په پوځي عسکر وژل شوی بیا په خپله پوستې باندې د نارنجکو د غورځولو یرغل پیښ شوی دی، حمله برید پیښ شوی دی او د همدې پوستې په حمله کې د دې زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او مجاهدین محفوظ خپل ځای ته راګرځېدلي دي. په 4 د مارچ یعنی نن پس له ماسپښینه د خیبر ولایت باړې ولسوالۍ پیرملي زاړه پاخه سیمه کې مجاهدینو د اف سي عسکرو باندې د دراسکوف په وسیله حمله کړې ده، یو عسکر وژل شوی دی. دا و د جهادي څپو د خبرونه او اوس راځم د دغې ته چې د سیاسي تبصرو او ستاسو پوښتنو ته. د ایران نه زموږ یو ورور په نامه د آغا ملا امینی دا پوښتنه کړې ده چې آیا هیواد په سم دریځ روان دی یا ولاړ دی؟ دورانی یا آصف دورانی د پاکستان پخوانی استازي د افغانستان لپاره دا ویلي دي چې د ډیورن مسله حل ده او دا مونږ باندې په حساب خرڅ کړلی شوې ده. دی وایي چې د په ایران کې اوسېږي او خپل وطن ته خواشینی دی او په دې باره کې غواړي چې پوه شي چې رښتیا هم طالبانو د ډیورن کرښه خرڅه کړې ده او که نه ده. په دې هکله به زه تاسو دومره ووایم چې د طالبانو دوه دریځه دي، یو اقتصادي دریځ دی، یو سیاسي دریځ دی. په اقتصادي ډګر کې دوی ډیر ښه روان دي، ښې پروژې لري، ښه برنامې لري، سره دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ نه دومره پیاوړی نه دی، خو کوم پروژې چې دوی په کار اچولي هغه د افغانستان د پیاوړتیا لپاره ډیر ښه دي او افغانستان په خپو ودرولی شي، خو که دوی وشي کولی هغه پروژې خپل په د نظام په حیات کې او په موجودیت کې تکمیل کړي چې موږ دعا کوو چې خدای وکړي دا تکمیل شي. مګر د سیاسي د دریځ له نقطې نظر نه د دوی خپې متزلزله دي، هم ملت ترې نه ناراضه دی او هم دنیا ترې نه ناراضه ده، صرف ملا صاحبانو حلوا پخه ده او دوی خوشحاله دي او دوی پرې ماړه دي. نو د ملا خېټه چې مړه یي هغه د ملت او د دې په قصه کې نه یي، نو د دې بابت نه د نظام ته خطر متوجه دی لپاره دی چې دوی د ملت آواز نه اوري، د ښوونځیو مسله نه حل کوي، د قانون اساسي مسله نه حل کوي، د نظام نوعیت مسله نه حل کوي، لویه جرګه نه غواړي خپل لمن د نظام په نه پراخوي او ملت ته رجوع نه کوي بلکې ملت ته اشاره اړولي او ملت په دې بابت کې ترېنه ناراضه دی. راځم د دراني خبرو ته چې هغه وایي په ډیورن کرښه خرڅه شوې. د دوراني یو ډیر په حساب منافق او خرڅ شوی انسان دی، د آی اس آی ایجنټ دی او د هماغې په خبرې کوي چې څه کم یې ورته ویل کېږي. نه په افغانستان کې داسې بچی مور زیږولی دی چې ډیورن کرښه امضا کړي، حتی د عبدالرحمن خان په هکله چې ویل کېږي چې د هغه امضا کړې دی د هغه حتی نه دی امضا کړې، دا دروغ ده، په د هېڅ سند کې د هغه امضا وجود نه لري او پس له هغې نه په افغانستان کې داسې نظام نه دی راغلی چې دا کرښه، بلکې هر څوک چې راغلی دا رد کړې ده. حتی تاسو دا جریانات اورېدلي دي چې خپله ولی خان د خان عبدالغفار خان زوی هغه وایي چې جنرال بابر ورته دا دغه وکړه چې پاکستانیان ورغلل ملا عمر ته او هغې سره د جنرال بابر یعنی په خپله ورغی ملا عمر ته او هغې ته ویل چې د ډیورن کرښې مسله را سره حل کړه، د ډوډۍ د سر نه یې جګ کړی دی او د ګوتاق نه یې ایستی دی، د برحاله وزیر داخله د پاکستانو. نو د دې نه غټ ثبوت بل نشته چې طالبان دې باره کې د ډیورن کرښې امضا نه ده کړې، خرڅ شوي نه دي. که دا مسله وای دا جګړه به روانه نه و، دا جرأت څوک نشي کولی دا کار وکړي. په دې بابت کې دوراني منافقت نه کار اخلي، دروغ وایي او دا یو سیاسي رضالت دی چې دی کوي صرف د خلکو د اذهانو د خرابولو لپاره. دویمه خبره د ډیره مهمه چې ده هغه ده د پاکستان چې دا ادعا کړې ده او ټرمپ دغه نه په د کانګرس په دغه کې تشکري وکړله چې مونږه په نامه د شریف یو کس د میدان هوایي په اتهام نیولی دی او امریکې ته سپارو. زما په نظر امریکایانو باید مخکې دې نه چې دا لنډه منډه کړې وای، باید لږې معطل کړی وای، ځان یې پوه کړی وای
ځکه چې پرون هم ما خپل په برنامه کې تاسو ویل چې د پاکستان یو لوبه کېدی شي یو ځل بیا امریکا غولوي. ان شاء الله زموږ کوشش به دی چې موږ د خپلو مراجعو نه د دوستانو په ذریعه باندې امریکې سره دغه تماس وشي چې هغوی ته دغه معلومات ورکړل شي دغه خبره چې دا دروغ ده، دغه کس نه دی. ځکه طالبانو هم یو اعلامیه کړې ده او هغوی په هغې کې دا بالکل واضح ویلې چې د پاکستان چې دا کم نفر ادعا کوي دا دروغ وایي، ځکه چې هغه کس په نامه د محمد شریف الله یو تاجکستانی دی. اصلا کې 2 تاجکستانیان په دې قضیه کې نیول شوي دي او په عمري قید باندې محبوس شوي دي، ځکه جرم پې ثابت شوی دی او دا د افغانستان حکومت سره دی او دا په کابل کې بندي دي. نو که چېرته یو شریف نامه چې په دې قضیه کې نیول شوی دی او هغه هم تاجکستانی دی بندي دی، نو دا بل شریف نامه په پاکستان کې څنګه پیدا شو؟ ښکاره خبره ده چې دا ډرامه پاکستان جوړه کړې ده. یو ځل بیا امریکایان غولوي او د دوی نه د دې ذریعه باندې هم پیسې اخلي او هم د افغانستان په مقابل کې استعمالوي. مګر دا چې دا د خپله د امریکې کوم پلان چې امریکې پاکستان ته ویلي دا راته جوړه کړه چې بهانه راته جوړه شي، غیر له ده نه کوم بل شی نشي کېدلی. که امریکایان واقعیت ته ګوري او نه غواړي چې ځان وغولوي، باید د دې موضوعاتو نه لاس واخلي او لاس په شا شي، ځکه چې دا کم ګټه نه لري او دا په حساب یو دروغین دغه دی. حسن علي ورور وایي چې آیا روس او امریکا به د یوکراین په قضیه معامله نه کړي؟ په دې بابت کې زما برنامې موجودې دي. په هماغه وخت کې چې د سوریه کې روسان په شا لاړل او امریکایان مخې ته راغلل، دا تبصره ما کړې وه چې دا د معاملې نه بغیر بل خبره نشي کېدلی. امریکا د سوریه خپل لاسته کړه، یوکراین نه به تېرېږي او تاسو ښکاره ګورئ چې د یوکراین په قضیه کې اوس ټرمپ بالکل ولاړ دی او هغه وایي چې زه د قرارداد امضا کوم، کمې ځمکې چې روسیې اخیستې هغه به د روسیې او روسیه به هغه دغه کوي. نو دا ښکاره ښکاري دا یو معامله ده او معامله شوې ده، خو په ظاهري توګه باندې کوم سند وجود نه لري او همدې بابت نه دا دغه دی. د آخري پوښتنه زمونږ د یو ورور ده په نامه د سمسور صافي، هغې ویلي چې د روسیې او د ترکیې ترمنځ د اړیکې چې دي دا په حساب د روسیې دا لاره چې ده د استانبول په دغې باندې او پاسپورس باندې د ده نه لوی تجارت کوي. د ده لپاره روسیه کوشش کوي د ژاپروژیا په سیمه کې چې د اودیسا کوم بندرګاه ده، اودیسا هغه بندرګاه ده چې د هغې نه یوکراین نړۍ ته خپل غنمو دا ټول شیان لیږي. او که دغه بندرګاه په روسه کال یو ځل روسانو دغه کړې وه، نیولې وه، خو بیا بېرته بیا د همدغې ترکیې په وساطت سره یې خوشې کړله، دی بندیز کړې وه او دا کړې وه. که دی وایي چې که دا ځلې دا روسیه ونیسي او د دې بندرګاه لاره بنده کړي او په خپله روسیه د رومانیې د لارې نه اروپا ته لاره پیدا کړي، نو دلته به د ده هغه تکیه چې په دغې باندې ده د ترکیې په بندرګاه هغه به کمه شي او ترکیه به دلته لوی زیان وکړي. دا تحلیل د دوی سیاسي لحاظ صحیح دی، اقتصادي لحاظ هم صحیح دی، خو که چېرته روسیه دا کار وکړي چې اودیسا ونیسي او بندرګاه خپل لاسه کړي او د رومانیې نه، نو دا تیوري سمیږي. که چېرته هغه موافق نشي چې اودیسا ونیسي او هلته خپل دغه وکړي، نو دلته به بیا د ترکیې پلان کامیابیږي چې فشار راوړي، ځکه په میلیاردونو ډالر د دې لارې نه هم روسیې ته ګټه ده او هم ترکیې ته ګټه ده، ځکه روسان چې کښتۍ د دې ځای نه تېرېږي. لکه تاسو ما چې ویلې په 2023 کې 36,000 روسي کښتیګانې په دې لاره تېرې شوي دي. نو دغه 36,000 کښتۍ چې دي د هر ځل چې دا تېرېږي دوی ټکس ورکوي ترکیې ته، ترکیه په میلیاردونو ډالر د ده لارې نه ګټي. نو دا د دواړو طرفو دغه دی، دا د یو فشار آله ده، بالکل یو د بل په مقابل کې استعمالیږي او یو بل سره احتیاط هم کوي، ځکه چې دغه لاره نه غواړي چې بنده کړي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې برنامې تاسو پورې رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.